چې دا قضا عمری ولې را شروع شوی و یا دا مانځه کې ګوتې اوچتولو ته دا حرام ولې ویلې کېده یا د جمعې په ورځ 4 رکعات احتیاطي مونځ دا چا ویلی ولې ویلې کېده انګريزانو دا داسې چال چلولیو لکه د دیوبند او د بریلی چال چې چلے دو دا خزه سره ماشوم نو ماشوم جمعات له چراوجی دا د خزه بړوایی کوي یو غم نه او د سره بچکه د سره بو دا د وجلو نه دی عزیزانو دا د سیو چالو لکه دیوبند چې جوړ شو او اغینا آغاز شو د انګريز خلاف انګريز خو ډېر شیطان من هغه وی چې دیوبندیان مونږ پسې پریوته اوس په هندستان کې زمونږی ساره د ګران نو یو مولا خرید هغه ته وی چې ته اختلافي مسلې راو باسا چې دا دیوبندیان تاسو راون خلی او مونږ ته اخلاص هغه مولا چیر شروع کړه الوا شتاو نشتاو ګوړه شتاو نشتاو زیارت شتاو نشتاو جنډا شتاو نشتاو قوالی شتاو نشتاو رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب هغه بشر دی او کنور دی دا کسی دیوبندیان چې ور سره ون خطر انګريز د خیر په ډیره کې زما په خبره پوه دا بنیادی سازش ته پیرنګیان دا کسی هم بنیادی سازش ته پیرنګیان مولا خرید کړي پیر صاحب خرید کړي چاله جنجال رو بس چې دا غزاګانې پاډه باندې شروع دي چې دا بند جنجال رو قضا عمری اوس تاسو لکه قلوکی د مسلې خبره راځه کوم نو تاسو کړی ټول کال یو سړی منځونه نه دي کړی ټول کال او پدې یو جمعې په ورځ باندې د یوې ورځې منځونه قضا راو ګرځي په جمع باندې د دې ټول کال منځونه پر اثر کی وبش نو بیا قضا عمری دي اوس اصلي دین اغاز ذات اقدس د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرون اولا دی قرون اولا ابو بکر عمر عثمان علی دا اصل دین یا د پیغمبر زمانہ کې یا قرون اولا کې د ټول کال منځونه په جمعه الوداع باندې را ګرځول په جبه سره په قرون اولا کې په قران او حدیث کې یو دلیل خای چې مونږ هم شو خلاص او دوی څه نه کنه دا سواد سیب کړي سواد خالق د سواد سیب عمل موږ د پاره په شریعت کې حجت دلیل دی د شریعت آیات حدیث اجماع قیاس په دې سلورو دلیلونو کې وخه پلانی پیر صاحب کړي دا او پلانی بزرگ صاحب کړي ما د پاره خواغه دلیل ګوتو چتول په مونږ کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چتا کړ دی خو ګورې زما د لاس یاقد الخنصر والبنصر ويحلق الاسطام على الابهام
ويشير بالسبابه. په دې کې لس قسمه روایات حدیث کې راغلي، لس قسمه روایات په حدیث کې استراب نه ده، دا توسط. یو شی چې په ډیر قسمه په روایاتو کې راشي دا توسط. توسط دا معنا چې په هر کیف کې ادا کړه نو سنت ادا کی. ګوره داس لګ داس په دې کیفیتونو کې هر کې اشهد الله اله الا الله، الله اله، اشهد زګوي کوي ان د دې خبره لا اله چې نشته د معبود برحق الا الله مگر یو خدای. دا په دې وجه پیغمبر کړو چې اشهد ان لا اله الا الله چې دا قول او ګوت او چتول عمل دی. نو پیغمبر وی چې د قول او د عمل منځ کې مطابقت راشي. خدای یوازې په خپل نه ویم، په عمل هم ویم چې ته یې ما په خبره کوم. او دوی څه وي رسول الله لموس کې شیطان راغلی چې خدای یو دی او کدو دی، نو هغه ګوت ورته او چتا کړ. تاسو له شیطان نه راځي. خدای رسول الله دومره کمزور او چې هغه شیطان راتلو مونږ نه نشي راتلی. دا اوس دا خپل خبره ده. وای شیخ صاحب یعنی رسول الله له شیطان راځي ورته چې خدای یو دی کدو دی، دا رسول الله دومره کمزور دی او مونږ له نشي راتلی، مونږ تکړه دا تاسو دسې خلق هم شته وروره چې هغې سره زه کله په سب کې راځم د یارې پټه کوم په مونځ کې راټوکوي دا ګوته ده لپاره داسې